د حکیم الکوزي مینوالو ته په زړه پورې زیری آیا د حکیم الکوزي د درمل کارولو ته رسمي اجازه ورکړل شوه او کنه؟ دا ټول معلومات سره د ویډیو تر پایه وګورئ. سلام او مینه ملګرو، هیله ده چې روغ او جوړ به وئ. درنو کتونکو، تاسو ګورئ د وخت یاران پلس یوټیوب چینل. که چېرې تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو د مهربانۍ نه مخکې زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. عامه روغتیا وزارت وایي د حکیم الکوزي درمل مه کاروئ، تایید شوي نه دي. خو له بله پلوه بیا ناتایید شوي سرچینې وایي چې ولسمشر غني د حکیم د درمل کارولو ته رسمي اجازه ورکړې ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي هغه دودیز درمل چې د حکیم الکوزي په نامه د کندهار د یوه اوسیدونکي لخوا جوړ شوي او د روانې اوبا ناروغۍ د ختمولو لپاره خلکو ته ورکول کېږي د تایید وړ نه دي او خلک یې باید ونه کاروي. د عامه روغتیا وزارت مرستیال وحید مجروح رسنیو ته وویل چې وزارت په دې برخه کې د نوښتونو ملاتړ کوي، خو هر محصول باید د کورنیو نړیوال بنسټونو له تایید وروسته وکارول شي. حکیم الکوزي چې د کندهار اوسیدونکی دی ادعا کوي چې داسې درمل جوړ کړي دي چې د روانې اوبا ناروغۍ د درملنې لپاره مؤثر او د ده په وینا په څو ساعتونو کې ناروغ رغوي. دغه کس چې اوس مهال کابل ته تللی دی او هلته هم زیات خلک پرې ورمات دي، ادعا کوي چې دا درمل د لسګونو لوړپوړو چارواکو په ګډون زرګونو کسانو ته ورکړي دي. ښاغلي الکوزي دغه راز ادعا کوي چې د ده په لاس جوړ شوي درمل هیڅ جانبي عوارض نه لري او له طبیعي بوټو یې جوړ کړي دي. حکیم الکوزي د خپلو درملو د ترکیب او فارمول په اړه څه نه وایي، خو د عامه روغتیا وزارت مرستیال د هغه محصول ته په اشارې سره له خلکو وغوښتل چې پرې نږدې چې د تریاکو د شیرې او یا د هر بل محصول له امله وغولول شي او د ده په وینا یو بل مصیبت ته لاره هواره شي. وحید مجروح ټینګار وکړ چې د عامه روغتیا وزارت له تایید پرته به هیڅ کس او هیڅ بنسټ د فعالیت اجازه ونه لري. ښاغلي مجروح له حکیم او خلکو څخه غوښتنه وکړه چې د عامه روغتیا وزارت ته دا فرصت ورکړي چې د نوموړي لخوا جوړ شوی محصول وارزوي. پرون د شنبې په ورځ د عامه روغتیا وزارت یو پلاوی هغه کلینیک ته واستوه چې ښاغلي الکوزي پکې فعالیت کوي. دې پلاوی پرېکړه وکړه چې دا کلینیک یا مرکز د فعالیت رسمي جواز نه لري او باید وتړل شي، چې همداسې وشول. پلاوی دغه راز ویلي و چې حکیم الکوزي د یوناني طب هیڅ رسمي سند نه لري او په دې کلینیک کې هیڅ مسلکي کارکوونکي نشته. په ټولنیزو رسنیو داسې انځورونه خپاره شوي دي چې په مرکز کابل او کندهار کې زرګونه کسانو د حکیم الکوزي په ملاتړ لاریونونه کړي او لا هم دوام لري. دوی له دولته غواړي چې کابل او کندهار کې د حکیم الکوزي له لوري جوړ شوو درملو ته اجازه ورکړي. د عامه روغتیا وزارت د شکایاتو دفتر پرون په کابل کې د حکیم الکوزي د هغه کلینیک څخه لیدنه وکړه چې په حکیم الکوزي د کرونا ضد درمل خلکو ته ورکول. د عامه روغتیا وزارت د شکایاتو دفتر په یو خبرپاڼه سره ویل چې وزارت د حکیم الکوزي له لوري جوړ شوي درمل ازمایي، خو تر هغه پورې به د هغو له خوا پرانیستل شوی کلینیک تړلی وي. پلاوی وایي کلینیک د عامه روغتیا وزارت څخه هیڅ فعالیت جواز نه درلود او په خپل سره ډول یې کار پیل کړی و. وروسته د عامه روغتیا وزارت د شکایاتو دفتر پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې د جوړ شویو درملو نمونه یې اخیستې او دوی به یې په خپلو لابراتوارونو کې چیک کړي. یا دفتر لیکلی چې له هغه وروسته به یې پایله په ټولنیزو رسنیو کې د ټولو هیوادوالو سره شریکه شي. حکیم الکوزي وایي چې جوړ کړي درمل یې هیڅ جانبي عوارض نه لري، خو تر اوسه د عامه روغتیا وزارت د درملو پر ترکیب په رسمي ډول څه نه دي ویلي.